راځي ځکه په ژوند کې له داسې صحنو سره مخ شوي یو چې قسم دې په خدای وي چې تر سهار به له کوره وتلو موږ دا امید نه و چې ماښام به کور ته ژوندي راګرځو خو الله تعالی ته دغه ورځ راورسېدو یا الله تعالی رحمته ناامیده نه و که د اقتصاد مسله ده که بله ده په دې کې د الله تعالی په دربار باندې تاسو سترګې ښخ کړئ د امریکا او د روس او د چین او دنیا ملل متحد باندې سترګې مه ښخوئ دا خبره زده کړئ چې دنیا هیڅکله دا نه غواړي چې افغانان د خودکفا شي دنیا همیشه دا غواړي چې موږ دوی ته محتاج او دومره شی درکوي چې ته نه مرې او نه ژوندی یې موږ تاسې باید د دې ملت دپاره خپله هڅې وکړو موږ باید دغه نظام په خپله تقویه کړو موږ خپله باید ترقي رامنځته کړو هو هغه تدبیر نه به کار اخلو خو امید په دې الله تعالی له رحمته کوو او بیا هم د ټولو مشرانو نه مننه کوو یقینا ډېر د خوشحالۍ ځای دی او دغه نکتې ته باید ټول متوجه اوسي کیدای شي ډېر خلک سره به ګیلې وي ډېرې کیسې به وي چې یا زه په حکومت کې نه یم یا ما ته په دې کې برخه نه درکړل شي دښمنانو حربې روانې دي تاسو به یې اورئ چې تر ټولو مهمه خبره اوس نن سبا په میډیا کې هم دا ګرمه کړې ده په مجالسو کې هم دغه وایي چې حقوق بشر حقوق زن او همشمول پوه شه چې امریکا درته وایي نو ته پوه شه چې دا شیطان درته وایي دښمن درته وایي تر پرونه د ما سره په جنګ په دې کې د چل دی ته ما غم ته راغلی دی تکبیر الله دا نظام د ټول نظام دی څوک باید ځان پردی محسوس نه کړي ابتدایي حالت دی خامخا به یو څه ستونزې وي مشران په کارو مصروف دي اساسي مسایلو ته توجه ده ټول مسایل ته به رسیدګي کېږي لکه څنګه چې علما کرامو یادوري وکړه الله تعالی موږ ته داسې امنیت راکړي چې څلوېښتو کالو کې نه و موږ الحمدلله په ازاده فضا کې په نیمه شپه تر کندهار ځو تر بدخشان ځو هېڅ مشکل نشته دې شکر به ادا کوو نور به هم راځي په یوه ورځ باندې ټول مسایل نه حل کېږي دې ته باید موږ متوجه شو او باید مقصد نظام او قدرت او چوکۍ ته رسېدل ونه ګرځول شي دا د موږ تاسو لپاره مهمه نه ده دا په اسلام کې هم کوم ارزښت نه لري دا د غرب د دیموکراتانو د هغې پالیسي د هغې اصول د هغې طریقه ده موږ باید دا نظام خپل وبولو که زه پکې نه وم دا باید څوک په دې کې لمن نه شي زه په دې نظام کې نه یم نو دا په دې معنا شو چې دا نظام خراب دی دا دعا کوه چې دا نظام تقویه شي او هر حقدار ته خپل حقوق ورسیږي زه په دې نه یم خفه بل باید په دې خفه نه شي څوک باید د نظام ته او چوکۍ ته د رسیدګۍ سبب معیار قرباني یا ډېر خدمت ونه ګرځي دا کار دی چې چا ته خدای تعالی ور وسپارو چا په لاس خو دا په دې مقصد هم نه دی چې یو څوک به پاتې کېږي لکه مخکې چې ما وویل دا به خامخا هر سړی چې څوک اهلیت ولري هر قوم هر قبیله هر څوک چې د حقدار وي هغې ته به رسیږي انشاءالله خو دا ابتدایي حالت دی یو څه وخت به صبر کوو یو بل ته به د ورورۍ لاس ورکوو د دښمنانو مخه به په ګډه باندې سره بندوو دوی ته به دا فرصت و چانس نه ورکوو چې نور خپل ورونه په خپل منځ کې سره بدګمانه کړي دغه دی دنیا دې واوري هغه خلک دې واوري چې دوی ته غیر شعوري په دې بدګمانۍ کې اخته شوي دي چې په افغانستان کې دا قومونه تفرقه د دوی سره جوړ نه دي دوه درې نفر ورته په بیرون کې ناست دي هغه د یو قوم په نمایندګۍ ځان معرفي کوي ما دلته د دې قوم خلک دا لومړی ځینې سره ما ستړي مرش هم نه ده کړې دا خبره موږ مخکې نه دي ورته کړې په خپله دا د قوم اصلي نمایندګان دي دا خلک دي چې نن یې تاسو ته کیسې وکړې د قوم نمایندګان اصلي دغه دي دغه داخلي مشروعیت دی دا داخلي ملاتړ دی موږ یو بل سره ورونه یو هغه تصویر چې دنیا او میډیا او ډېر خلکو ته په سترګو کې ورکړی و هغه دروغ و لکه څنګه چې هغه دروغ ثابت شو چې په کابل کې به وینې بهیږي او ښارونه به ورانېږي دغسې به دغه انشاءالله زر تر زر نور هم په دروغو دوی ته خلکو ټولو ته ثابت شي الله تعالی دې موږ ټولو ته د نیک اعمالو او د ورورۍ د ژوند د تېرولو توفیق را نصیب کړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته